السلام علیکم ملګرو، راغلی یم تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې. دوستانو، زه تاسو ته یوه نوې طریقه درته ښیم د افغان بیسیم دپاره. کیدای شي دغه ډېرو کسانو ته نه وي معلومه دا طریقه، نو کومو کسانو ته چې معلومه وي بیا هم تاسو دا طریقه ورسره وکړئ. کیدای شي ستاسو په سیمې کارت کې زیات نیټ په ۴۵ افغانۍ فعاله شي. نو د دې دپاره دوستانو تاسو باید خپل دغه ځای ته دوستان تاسو باید راسئ. دې ځای کې زه خپل پیسې معلوموم چې زما څومره پیسې دي. دوستان تاسو ته اوس زه معلومات کوم. زما سره تقریبا ۴۵ افغانۍ دي. نو اوس زه راځم دوستانو، پیسې مې هم تاسو ته در وښولې. نو اوس تاسو ته دغه کوډ در ښیم چې دا څنګه کوډ دی او څنګه تاسو ته امبیان یې درکوي. نو زه راځم دوستانو، دې دپاره به تاسو ۳ اوس بیا ۴ بېرته ستوری ۶ ستوری ۱ زینه دا چې مو کله ووهل اوکې به یې کوئ. دوستانو، تاسو کتلی شئ دغه ځای کې ۶ جی بي نیټ په ۴۵ افغانۍ دا تاسو ته درکوي. نو زه اوس ګورم چې ما ته کار کوي او که یې نه کوي. نو زه راځم همدغه یو ورته لېږم، بیا به یې سینډ کې یو ورته. دوستانو ګورئ ما ته دغه ۶ جی بي نیټ فعاله شو. نو دا چې اوس ما ته میسج راشي دوستان تاسو کتلی شئ دغه موږ ته راوړي. او که چیرې دغه ځای کې نوټ انیبل راوړي نو بیا تاسو ته هغه نه فعاله کېږي. نو ما ته د دې فعاله شو، دا پروسه پای ته ورسېدل. نو اوس ګورو چې ما ته میسج راشي. نو دوستانو زه د دې ځای څخه ځم، میسج ته ځم. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ۶ جی بي نیټ ګورئ دوستانو، ۶ جی بي نیټ ګوره ۶ جی بي د ۱۶ ورځو دپاره دا ما ته فعاله شو. نو تاسو کتلی شئ، تاسو هم خپل په سیم کارټو افغان بیسیم سیم کارټو کې وګورئ چې دا تاسو ته فعاله کېږي او که نه. ما ته خو دا د ۶ جی بي ۱۶ ورځو دپاره په ۴۵ افغانۍ فعاله شو. نو اوس زه راځم ګورم چې زما په حساب کې اوس پیسې شته او که نه. ما خو تاسو ته اول در ښولي وو زما په حساب کې ۴۵ افغانۍ دي. اوس به یې وګورو. ګورئ ۴ پوله پاته شوه، نو پیسې خو وګرځولې او ما ته ۶ جی بي نیټ فعاله شو. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه وه. تاسو هم خپل سیم کارټونه وګورئ. کیدای شي دغه وړاندیز لري خو دا په سیم کارټو کې پټ وي، یعنې دا نه معلومیږي. تاسو خپله وګورئ، خپله دا کوډ د ځان سره یاد کړئ، دا کوډ تایید کړئ، معلومه یې کړئ چې ستاسو سره ۶ جی بي نیټ فعاله کېږي او که نه. نو که چیرې نه فعاله کېدی نو نوټ انیبل هلته درته راوړي، او که چیرې فعاله کېدی بیا به تاسو څخه پیسې وګرځوي. نو تر یو بلې ښې ویډیو پورې ښې چارې د خدای په امان.